السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده د پاکستان نه. هغه وایي چې او دغه مسئله ورونو ډېره زیات هم پیښیږي، تر حده ډېر ملګري د دې په اړه پوښتنه کوي. مثلا یو سړی د موټرې واخیسته په 13 لکه کالدارې باندې، نو چې موټر یې واخیسته پیسې اوس نه ورکوي، پیسو کې به نیټه وي، مثلا 10 میاشتې بعد پیسې ورکوي. نو دغه بایع چې دا خرڅونکی د موټر د دې مشتري ته وایي چې موټر یې اخیستلی، ده ته وایي وی ته ما ته دا پیسې اوس مه راکوه، 6 میاشتې بعد یې بیا راکړه، په 10 لکه روپۍ مې در باندې خرڅ کړې، خو زه دا خپلې پیسې چې د ما دي چې 10 لکه کالداري دي مثلا، دا ما سره په ډالرو بدلې که. هغه ورته وایي صحیح ده، زه بس بدلې سولې. دغه بیع دغه ورځو کې بیخي تر حده ډېر ورونه پوښتنه کوي. دغه ناروا د ورونو هر څوک چې دغه مسئلې سره پیښې یا دغه جواز نه لري، شرعا ناجایزه ده، ناروا ده. او که بالفرض همداسې کویم چې اوس مثلا هغه مشتري باندې 10 لکه روپۍ دین سولې، نو دی راجګېږي د خپلې روپۍ چې 10 لکه روپۍ دي له هغه بل سره بیع د سر پر باندې کوي، مثلا په ډالرو یې بدلوي. قبض یو طرف قبض خامخا ضرور ده، که قبض ونه کړي دغه ناروا د اسلام کې جواز نه لري، ناروا او ناجایزه ده. دغه مسئله د مونږ حنفي فقهاو کتابونو کې ذکر کړي، په هدایي کې هم او د هدایي نه بغیر نور علما هم دا مسئله ذکر کړي. شامی رد در المختار متن کې مسته وصح بیع من علیه 10 دراهم دین ممن هي له أي من دائنه فصح بيعه منه دينارا بها اتفاقا وتقع المقاسة بنفس العقد إذ لا رباء في دين سقط أو بيعه ب10 مطلقة عن التقييد بدين عليه. خو یو ټکی لیکي ان دفع البائع الدينار للمشتري، شامل کې ان دفع البائع الدينار قيد في الصورتين. همداسې په طحطاوي علی الدر المختار کې دغه مسئله لیکي، هلته هم دغه مسئله لیکلې ده. یو طرف قبض به خامخا کوي. نو اوس اکثره مسلمانان رونه چې دغه عقد کوي نو هغه نه کوي، مثلا 10 لکه چې کالداري ورباندې وي، هغه ورته زه په ډالرو مو بدلې کړه، خلاص په خلاص. نو یو طرف هم قبض نه راولي، چې قبض رانولي ورونو د یو طرف قبض خامخا ضرور او شرط ده. او که چیرته د یو طرف قبض هم رانغی، اسلام کې دغه ناروا او ناجایزه ده، حتی ربا راځي ولا. نو دغه مسئله طحطاوي علی الدر المختار کې اومسته په 3م جلد کې دا مسئله هلته ذکر کوي، 140 شامی رد المختار کې هم ذکر کړی ده، په 9م جلد کې 540 صفحه ده، او په دغه کې دا مسئله شته ده، په فقه الحنفي فی الثوب الجدید کې هم شته ده. الله پاک مو روغ جوړ لره، الله مو حافظ او ناصر سه.